ګرانو کتونکو سکندر خان تاسو سره مخاطب یم. دا مین پېښور روډ دی، څه ځای کې سیلاب اوبو سړک وړی دی او څه ځای کې دغه دی، خو اوس هم د اوبو شدت ډېر تیز دی او د دنیا خلک چې کومې نښتې دي هغه پاک فوج او نور څونه ادارې دي هغه ریسکیو کوي. او دا تاسو کتلی شئ مین پېښور روډ دی دې وخت کې، او د اوبو دا سچویشن دی. لمحه به لمحه د 400 نیوز کتونکو له سکندر خان کوریج کوي په دې اوبو کې ما، او عوام به خبر ساتي او عوامو ته دا ریکویسټ کوي چې ځان سیف کې او ورسره حوصله ساتئ، حوصله ونه بایلئ. انشاءالله دا د الله پاک د اړخه یو امتحان دی په مونږ، او انشاءالله دې کې به مونږ خدای پاک کامیابوي او دعاګانې کوئ چې الله پاک رحم وکړي، ځکه چې اوبه شکر الحمدلله رو رو په کمېدو دي. دا مین پېښور روډ دی، تاسو به کتی شئ د 3 نه 4 فوټ اوبه دي. نو بیګا چونکې د دې تعداد د 8-9 فوټ ته رسېدلی اوس الحمدلله 3-4 فوټ ته راغلی، نو د دې نه دا معلومیږي چې الله پاک رحم کړي دي، اوبه په کمېدو دي. نو دعاګانې کوئ، مونږ ته هم دعاګانې کوئ، خپلو دعاګانو کې خصوصیات ساتئ او الله دې په مونږ او په تاسو او خصوصا په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پاکستان خپل خصوصي رحم وکړي چې دا سیلاب کم راغلی دی چې دا خدای پاک کم کړي او ختم کړي. الله پاک دې زمونږ حامی او ناصر وي. والسلام.